نفرتونه او فرقواریت زمونږ د دین او اسلام په دفاع کې خلل دی ختم کړئ سوال کوم ختم کړئ که په بعضې خبرو اختلافات دي او نفرت دی ختم کړئ اوس یو ټیکټر والا مخې له راغی دی غوږونو کې مایکونه ورکړي وو دا ټیکټر ډېر خطرناک شی دی او بیا چې دومره وزنداره ټرالي ورپسې تاسو ورته وګورئ اچانک چې دی دا بریک وایي داسې ورته ودرېږي دا نه رامنې کېږي د الله بنده ته خو په جنازه کې ناسې او تم الله ښه پکې لګیا یې د دې څه پته لګي کله مرګ میلمه شي تا ته ملک الموت داسې په شیش کې ناست دی ستا د کفن کپړه بازار ته راغلې ده یو تان کې پرته ده ښه سبا بله ورځ به دوکاندار په هغې تان باندې قینچي ږدي او تاله به دې کفن را جدا کوي او تا به پکې نغاړي ته ولې نه پوهېږې زه خو چې دې ګردونوا ماحول ته ګورم داسې معلومیږي چې موږ نه زموږ الله ناراضه دی موږ نه زموږ نوجوان پردی په نظر راځي او زه په دې انتظار یم چې دا محمد بن قاسم دی دا سلطان صلاح الدین دی دا عطاالله شاه بخاري دی وی مهره څنګه ورته ووایم لوپټه دې څه شوه زما د ولي نه په خپله چا صادر وړی دی پښتونه تا خو به د دین او اسلام ترجماني کوله مسلمانه تا خو به د دین او اسلام د حیا او عفت ترجماني کوله څه چل در باندې شوی دی واپس شه دا د بې حیایۍ لارې دا د بد نظرۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځئ دا نفرتونه او فرقواریت زمونږ د دین او اسلام په دفاع کې خلل دی ختم کړئ سوال کوم ختم کړئ که په بعضې خبرو اختلافات دي او نفرت دی ختم کړئ فاصلحوا بین اخویکم ختم کړئ بیا به رب العالمین د رحم فیصلې رالیږي او په پردو ودونو کې ګډېږي او خلک دې ویډیوګانې کوي د لایق په چکر کې د شهرت په چکر کې هغه د بې حیایۍ هغه انتها ته ورسېد هلکان او جینکۍ په دې فیسبوک باندې یو بل سره هغه د بې حیایۍ خبرې کوي چې زه تاسو ته نشم ویلی